وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور برهان الله حماسي د کاپیسا ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، که چیرته یو سړی په مانځه کې تنا الله ووایي، یعنې د تکبیر تحریمه تنا الله ووایي، نو د مونځ صحیح کیږي که نه صحیح کیږي؟ محترمه وروره، ګوره د احنافو مذهب باندې فرض ده هر هغه لفظ ده چې په هغې کې تعظیم د الله وي، نو فرض هم دلته پاتې سول، واجب هم پاتې دي، فرض هم پاتې دي. محترمه دا مونځ بیخي صحیح سوی نه ده. په یو لحاظ باندې خو واجب پاتې دی او په بل لحاظ باندې داسې یو لفظ چې هغې کې تعظیم د الله وي، نو په د الله ویللو باندې خو هغه د تعظیم ماده رانغله وروره، د باندې فرض هم پاتې دي، واجب هم پاتې دي. دا لمونځ هم واجب العاده ده هم فرض العاده ده، یعنې لنډه دا مونځ نه ده صحیح سوی وروره. الله دې جوړ لره کامیاب. وعلیکم السلام. یو ورور وحید الله مخلص په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، که چیرې یو سړی د قرآن تلاوت کوي څوک سلام پې واچي. محترمه علما وی څوک چې تلاوت کوي نو سلام اچول پې نسته ده، نو که چا سلام پې واچو په ده باندې رد د جواب واجب نه ده. محترمه یعنی په ده باندې رد واجب نه ده. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله پر رد المحتار کې لیکي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام، هغه ځایونو کې چې هلته رد سلام واجب نه ده. والمشتغل بقراءة القرآن، هغه څوک چې مشغول وي په قراءت د قرآن باندې. شامی پر رد المحتار کې دا په دویم جل کې دا خبر ذکر کړی ده. خو اولا دا محترمه، یعنی که سلام در باندې واچو، ښه خبر دا ده چې ته جواب ورکه. امام النووي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی التبیان فی آداب حملة القرآن. په دې کتاب کې امام نووي رحمه الله دوه قول ذکر کړي. یو د امام واحدی رحمه الله قول ذکر کړی. امام واحدی رحمه الله قول داسې ده، دی وی چې اولا دا ده چې سلام جواب نه ورکوي، او امام دی وایي چې نه، اولا دا ده چې باید جواب ورکړي، حتی دی خو لا بیخي واجب بلی. نو اولا دا د محترمه چې جواب ورکړل سي، یعنی که سلام چا درته واچو او تا د قرآن تلاوت کو نو واجب نه ده، نو یعنی مستحب دا ده چې جواب ورکړل سي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسیږي. وعلیکم سلام. یو ورور شاهین افغان په نامه پوښتنه کوي. یو دکاندار ده، هغه باندې مثلا 3 لکه روپۍ قرض ده، خو دی 14,000 ډالره هغه د قرضدار ده. نه محترمه، په ده باندې زکات نه واجبیږي، یعنی د ده چې کوم مال په دکان کې سته په هغه مال باندې زکات نشته ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور اکرمه لوګروال په نامه پوښتنه کوي چې موږ مثلا خپلې ولسوالۍ ته له قمندانۍ نه هغه راوړو، تیل راوړو، نو چې رامو وړل بیا دا چې راته ساتي د تیلو پمپ ولا یو سړی ساتي، نو هغه ته موږ د دې ساتلو په مقابل کې تیل په مزدوري کې ورکوو. دا پروا نه کوي محترمه، ځکه دا اجره ده او اجره له همدغه تیلو نه ورکوي، دا شرعا مشکل نه لري. او دی بیا وایي چې کله چې د موږ دا تیل مثلا د میاشتې 20 یا 24 سي خلاص سي، نو بیا موږ تیل د دې پمپ والا نه په قرض اخلو، بیا چې د موږ تیل راسي بیرته یې ده ته ورکوو، دا مشکل نه لري وروره. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسه.